علیکم که چیرته ستاسو کمپیوټر سلو چالانېږي یا مطلب ډیر زیات وخت نیسي او تاسو مطلب په اسانۍ نشئ چالانولی نو د دې تکنیک نه استفاده وکړئ. را به شئ او وینډوز آی به ووهئ. وینډوز آی مو چې کله ووهله هغې نه پس تاسو له ګورئ دغلته چې دی د دې سیټینګ راخلاصېږي او تاسو به راشئ آپس به پیدا کوئ. چې کله مو آپس پیدا کړلو تاسو د آپس نه وروسته دلته راشئ سټارټ آپ یې لیکلی په سټارټ آپ باندې کلیک وکړئ او د هغې نه وروسته دلته چې څومره آپس چې دي دې ته چک اچول شوی وي دا به ټول آف کې په دې رقم باندې دا هغه آپس دي کوم چې تاسو کمپیوټر په چالانولو سره چې دی ستاسو ته به دا خود به خوده رن کېږي. نو دا بند کې داسې دوهم قدم کې راشي وینډوز آر پریس کوئ چې رن خلاص شي او په رن کې به ولیکئ ریچ ایډیټ لکه څنګه چې تاسو ګورئ په دې رقم به ولیکئ دا به اوکې کوئ دا به یس کوئ او د هغې نه وروسته به چې دی راشي داسې او دلته به راشي د ایچ کی کرنټ دا ګورئ ایچ کی کرنټ یوزر په دې باندې به دغه نقطه باندې ورته کلیک واخلئ. هغې نه پس به راشي دلته په کنټرول پینل باندې به کلیک وکړئ او د هغې نه به وروسته ډیسکټاپ ته لاړ شئ. په ډیسکټاپ کې دلته به کلیک وکړئ ایم به پریس کړئ د ایم نه وړاندې چې دی دې ځای کې لیکلی مینو شو ډیلی په دې باندې به کلیک وکړئ. دا 400 چې دي دا به 0 ته واړوئ او دا به اوکې کوئ او د دې نه پس به راشي دا به کلوز کړئ داسې او کله مو چې کلوز کړو نور به تاسو خپل کمپیوټر ریسټارټ کړئ نو ستاسو کمپیوټر به چې دی تیز چلیږي.